قایم دایم لري. الله دې زموږ ستاسو د اتفاق د پښتو د صادر په دننه په آیا کې په پرده کې لري. او زه د ملګري په خبرو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې زمونږ پښتانه ډېر د آیا ډېر د عزت خلک دی. دا کومه سلسله چې روانه ده اوس زمونږ دا کوم خلک چې کوم طرف ته دا خلک بوتلل غواړي نو موږ هغه نه غواړو چې دی هغه طرف ته ورشي. دی چې کوم د دی د پښتو روایت دی د کوم د پښتو کلچر دی زمونږ څه زمونږ مشران په څه خوشحالېږي موږ له هغه په کار دی چې زمونږ الله پې خوشحالېږي موږ له هغه په کار دی چې هغه قدمونه واخلو. الله دې زمونږ په لر او بر په افغانستان کې په پښتونخوا کې پاکستان کې امن راولي. چې په افغانستان کې امن راغی نو په پاکستان کې به امن راشي. الله دې زمونږ د دی د محبتونه د اتفاق نصیب کړي. زمونږ د پښتو مشرانو کوم وختونه تیر کړي دي نو هغه موږ ته تر اوسه پورې یاد دي. وایي زمونږ خپله توفاني خیالونه موږ چاپې د سمندر نه منو، موږ تروزن د احمدشان مسیو، موږ د سر د پاسه سر نه منو. نو زمونږ د پښتنو چې موږ ته څه خولي د موږ به هغه وایو. که دا خلک موږ په کوم طرف باندې بیایي نو موږ هغه طرف ته نه غواړو. نه چې کنه نو په دې کې ډېر خلک داسې دی چې دغه هغه یې نه غواړي دغه. خو بس الله دې وکړي چې زموږ دی څنګه خبره وکړه چې موږ به دا شاعران راولو. زموږ پښتنو له خدای پاک دومره ښکلي ښکلي شاعران ورکړي دي چې هغه یې د پښتو دپاره خپل ځانونه وقف کړي دي او هغه یې د پښتو دپاره چې کوم نو څه لیکلي دي. نو هغه دقسې مشاعرې په کار دي، دقسې پروګرامونه په کار دي. د دې مقابله کې چې دی مقابله کې دغسې پروګرامونه وشي نو زموږ دا خلک په چې کوم نو دا ډېر پوه خلک دی نو دی به چې کوم نو دغه طرف ته راواوړي. غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذره ولا جانا نه مسافر. باچا صاحب ته خو هلته راباسین په غاړه ناستې دا سیتار ټنګې ټولو دنیا ته نه راتاوي. دلته نن ناستې په دوبۍ کې د خپل پښتانه وروڼه درنه راته دلته دله خوند راکوي چې سیتار غږېږي د پښتانه درنه ډېر خوند راکوي ماله. والله زه خو چې د خپل پښتانه وروڼه یو ځای وینم نو زه دومره زیات خوشحالېږم لکه سړی په خپل ایمان خوشحالي. نو ما هم د خپل ژوند دی ته وقف کړی دی او زه د دې خپلو خلکو نه ډېره زیاته چې دی نو لکه د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دی ما سره کوم محبت ساتي، دی ما سره کوم مینه ساتي. نو موږ د هغه مینې قابل نه یو خو دی موږ سره دومره محبت ساتي نو موږ ځان د دې نه قربان شه. ډېره مننه باچا صاحب. اوس به راته څه اورول غواړې؟ اوس به درته دا واورم نغمه راته واورو بیا په خپله خوښه. دا زموږ زیبا وطن، دا مو د بابا وطن په موږ باندې ډېر ګران دی. دا افغانستان او دا افغانستان دی. واو
بیلتون غم له په سترګو کې له شک دمه ستا تصویر چې د زړه سره پسې نږدمه او زه چې درشمه په خلکو اور بلیږي ستا کوڅه کې زه د اور د پاسه خپږدمه دا تیارې مې په ځان کله پیرزو کېږي مر چې غواړم سر به خدای ته په سجده ږدمه او د ګریوانۍ او د ګریوان ریښې چې تا ته لوګی نه کړمه بیا په ځان د لیوني سلنه مږدمه دلري وطن یارای زما دلري وطن یارای چرته په خیال کې دې راسما که ایر دې کړمای زما دلري وطن یارای زما دلري وطن یارا خدای دې سپوږمۍ کړه چې د کوره دیدن کومه او راشه جانانه وي ورځ د دیدن دنو او سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه ورځ د دیدن ده سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه سبا به نوي دیدنونه راشه جانانه ګلان په خپل وطن کرل شي راشه جانانا ګلان په خپل وطن کرل شي راشه جانانا وی راشه جانانا وی تا په پردي وطن کرل اوجدر نشنا راشه جانانا ورځ د دیدنو سبب نوي دیدنونه راشه جانانا خدای بدی را ولی جانانا راشه جانانا خدای بدی را ولی جانانا راشه جانانا وی راشه جانانا وی باد بسر الله تدیر کړي سوالونه راشه جانانا
ورځ د دیدنونو سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه او کنه که زما په خپل یار کې وفا وې راشه جانانه که زما په خپل یار کې وفا وې راشه جانانه وی راشه جانانه وی لا 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 خدای به دې راولي جانانه راشه جانانه خدای به دې راولي جانانه راشه جانان او راشه جانانه وی ما د کارغه نارې په پال نیولي دینه راشه جانانه راشه جانانه ورځ د دیدنونو سبا به نه وي دیدنونه سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه بچا صاحب ډېره مننه ډېره خوندوره نغمه دې غوږولو ډېره مننه ستاسو